خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په د خپلو مدح خوانانو سره ډېره زیاته مینه کوله. په خپله به لاندې تشریف فرماو او خپل منبر به حضرت حسن بن ثابت رضی الله تعالی عنه د هغه ملګرو ته پرېښی. یو ځل مخ مبارک راواړو او وی فرمایل شته څوک مدح خوان چې زما مدح بیان کړي او د کفارو قبح بیان کړي. راویلي کې یو باندې سه مدح خوان او نعت خوان راغی او هغه د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم مبارک مدح شروع کړه او اخیری کړه چې وکمونه وي هغه سره مونږ ټولو په شریکه باندې وي. کله چې وي دغه مدح خوان او نعت خوان خپل نعت خواني ختم کړه مونږ یو بل ته وکړه نو په سبب د وجد مونږ د خپل زینونه اخوا دې خواشو. خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم مبارک چې کله د خپل یو صحابي نعت خواني واوریده نو ډیر زیات خوشاله شو او ورته و فرمایل چې خله د خاورې مشه. راویلي کې چې تر اخره پورې انتهایی ضعف حالت ته هغه صحابي مبارک ورسېدو او خله د هغه په ښکلو او ښایسته غاښونو باندې تر اخره مزینه او ښایسته وه. اوس خواست کوم د نعت شریف لپاره حافظ سهیل احمد سادی ته چې راشي او نعت شریف وړاندې کړي. حافظ سهیل احمد سادی. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما پلپو ډېر داغونه مې خوړلې ستا د مینې دا چې سترګې زما سرې دي دا سبب دی بیا مې غم باندې جړلې ستا د مینې. و د هغه چا د لاسونه دواړه مات شوه چې مینا په کاڼو ولې ستا د مینې بیا یې دې دنیا کې روغ لیدلی نشینو چې تر څو اجل نیولی ستا د مینې د مخ نه لرې کړه پرده لیدن دې را رسول الله د مخ نه لرې کړه پرده لیدن دې را رسول الله. پلوی میدان د حشرګاه ولاړ یم یا رسول الله
دمخنا لریکړه پردا د دندیرا رسول الله پلوي میدان د حشرګا پلوي میدان د حشرګا ولاړم یا رسول الله ماشاءالله جزاك الله